बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुनको ज़ेम सियार अली शाह द प्रोग्राम पब्लिक फोरम सरा कतुनको नन प्रोग्राम की मुंगा सरा दरे मौजूआत थी खुलुम्बने मौजूद मुंगा सरा द तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान द दरे मुआदो डेरा द खुशाले खबर द कभी माला खंदाम राला लगा दसे कंट्रोवर्सी द का जोड़ा शवचे सब मुदे राहा से पदा गंगूसे विच इमरान खान से बाद कड़े दे ने दे कड़े टूल उमर इमरान खान से टूल उमर खुना खुद दरे वदुने कड़ी दो कलम द्वेम माद पहक लाया दा द्रेम माद शो पकम पोजीशन बाने चे उस दी वक्त के प नेशनल पॉलिटिक्स के खान से दिन दागा जोन सर तड़ले हर मौजू बांडे खबरें बिया ज़्यादा की पदी बाने तासु हम मंगला खपला राय रा के इमरान खान से बाद पहक ला तासु सवाल गुआड़े सोना खुशहाल ये पे या दा वक्त टिकते या टाइमिंग हवाले सर रात हुआ है प्रोग्राम के मासर मरगरत्या कई द न्यूज़ रूम ना फयाद अहमद और मोहम्मद वसीम तो दोनों तार कले हुई वसीम मुई डेर उगद इंट्रो बनो और के न लन लन बराजू करना तब माल लन जवाब बरा लरा के चे खान से बाद खो का यो खुदा रातू है तारीख टिकते लका द परुन चिदा संग अनाउंस शुन लका पदक तारीख शवे यार ډېر مشکل سوال دی په دې په حواله چې کوم معلومات ورکړی شي او خبرونه چا ورکړي نو هغه ډېر صحیح هغه غلط نه کیږي عمر چیما سټوري یاد د نیوز کې بالکل بالکل نو زما په خیال باندې د هغوی بس سیاسي مجبوري وه یا نور څه کورني څه معاملات پې دا خبره به پټوله خو دا دغه حق دی سیار باچا که وسیم د دې سره مخالفت کوي نو زیاتی به کوي دا وسیم غوسه نه دی ویلې دا دغه حق دی نه نه وسیم نه مده تاسو کوم خیر وسیم نه مده تاسو ګوره سیار خله دا سره تو زه ته په هغه طرف نه لکه وادیو که دا ټیم لکه خبره دا وادیو که خبره دا وادیو لکه دی ټایم کې دی ډیولپمنٹ څنګه ګوري دا څه به ګوره د پی ټی آی چې خپل کم مشران دي نور چې د دوی کم خیرخوا دي په سیاسي فرنټ باندې د هغوی دې ته ډېر ښه نه دي کتلي مختلف مونږه مخکې هم وکتله چې هغوی پکې ډېر غلي دي وجې ډېر زیات کیدی شي خو یو خبره د پرون راسه چې ته ګورې نو د عمران خان واده باقاعده توګه یو جنگ جوړ شوی دی یو سیاسي ټول مخالفین چې کوم پارټۍ دي د عمران خان په مختلفو طریقو باندې کوشش کوي چې خان صاحب سپکاوی وکړي د میډیا د ګوره سیار د میډیا کې چې کم خلک دی د خان صاحب له هغوی اختلاف لري یا د هغوی نظریې سره هغوی اختلاف نه کوي یا په هغوی باندې تنقید کوي مختلفو وجوهاتو لکه بله هغوی هم یو سټینډ اخیستی دی او د کپتان خلاف باندې په سوشل میډیا باندې یا د خپل زړه بلاس وکاږي نو دا ډېر موضوعات چې په سوشل میډیا باندې یو واده یو واده ټولو نه خطرناکه خبره د سوشل میډیا دا چې سټیټ باندې هم کرټیسزم کیږي جوډیشري باندې چې لکه قانونن ته پاغي باندې هغه کول پکار دي خو زما مطلب دا دی سیار چې یو داسې قسمه یو سیاسي جنگ دی یا سیاسي کې بیا د مونږ د میډیا جنگ واچو میډیا هم په حقیقت کې مختلف پوزیشنونه ډېرو خلکو اغوستي دي هغه چاته پته لګي هغه هم سیاسي شوي دي هغه پارټیزن دي لکه بایس دي دغه ذاتي ژوند یا سیاسي ژوند چې کوم دی تنقید بالکل هغه یو سلیبریټي ده تنقید پې کولی شي خبرې پې کولی شي خو زمونږ چې کم کلچر دی زمونږ کم سوسایټي دی په تاسو چې ټولنه کې پکار خدا ده چې سیاست په میدان کې سیاست وکړو او ذاتیاتو میدان ته ورکو نه شو یو ښه خبره به وي صحیح وسیمه زه به ستانه بیا وکړم لکه تاریخ سره اګري کې چې لکه تا ته لګي چې تاریخ وړومبی خبره دا ده لږ کنټروورشل جوړول نه دی پکار که نه هسې جرنل خبره کوو زه به یې داسې وکړم زه به ورسره دا یو شعر وایي زه ته هغه وایم وایي که سل جنازې لاړې شي هېڅ نه وي روغانیه خو تېره چې مې خوا کې شي ډولۍ لیونی کېږم اصل خبره دا ده چې بلا ودونه به په دې ملک کې شوي او چې عمران خان ډولۍ راوړه نو هر سړی لیونی کېږي زما په خیال مونږ هم لیوني شوي یو مونږ هم دا ټاپک په دې باندې اډو پکار نه و یاره دا اوس چونکې دویمه خبره زه کومه مونږ له صرف او صرف د نیوز تر حده پورې په دې باندې دا و چې عمران خان واده وکړو لکه څنګه چې په کلي کې عمران خان چونکې یو فګر داسې دی چې هغه د ټول ملک خلک پکې انټرسټ اخلي خو د هغه بیا نور د کچن او د کور او د دغه پورې د معلومات او دا واغه او تجزیه او دا واغه زم چې دې ته په دې باندې اړو ضرورت نشته زمونږ وس هم مسایل مسلې زمونږ هغه دي یو پکې ګوره
بعضې نیم ټیم کې مونږ وایو دا میډیا نه دی د دې ځان له دا یو لیونی زناور دی بس روان دی بس دی چې په کم طرف تا بریکې فیل شوی دی او ګاډی روان دی ورسور روان دي کال واخلو واخله جیرو رسو خبرې کوي چېرته نه هلو تاسو ته زموږ اواز درځي هلو صحیح ها ګوره زه به خپله خبره جاري ساتم زمونږ مسایل اوس هم په خپل ځای باندې دي د عمران خان واده چې کوم دی نو زما په خیال هغه نه د مشاهد الله خان مسله ده نه د طلال چودري مسله ده نه د دانیال عزیز مسله ده نه زما مسله ده او نه ستا مسله ده د هیچا مسله ده عمران خان دا واده مخکې م که کړی 2 میاشتې مخکې سټورۍ ذکر به وکړو مونږ چې سټوري پرې راغلی وه د هغه نیوز او اداره چې کوم ده د هغې عمران خان سره ذاتیاتو پورې به ورته زه ووایم چې تللي دي خو هغې یو سټوري وکړه که دا مخکې شوې وه یا د څنګه ډینایل په دې باندې راغی کم سخت ریسپونس پرې راغی نو بیا خو هغه ټایم باندې ویل پکار و چې نه بس شوی دی واده دی ټیک د دې کې څه غلطه خبره ده او زه په تاسو به زه به کیس کوم او زه به کورټ ته ځم بیا خو دا هم نو ویل هغه یو متل دی وایي چې نوي نه کولې نازړې به ونه چا نه یادولی که نه اوس مونږ د ریحام خان هغه انټرویو هم ګورو هغه هم دغه وایي چې لکه زما سره واده چې کله وشو نو دوی چې زه به په 2 ورځو کې به دا اناونس کړم هغه بیا اناونس نه شو 2 میاشتو ته خبره لاړله او د هغې نه بعد به هم د هغه ټویټس دغه شانتې راتللو نو زه وایم چې اوس څنګه هغې ته وګورو او که نه د دیو د ساده پریس ریلیز ته وګورو کوم چې جاري شو چې یاره هغه واده وشو بېګا وشو سمه دمه خبره ده هغه کنټروورشل کړه یو بله خبره وسیم ستاسو له خبره علمه زما په خیال باندې دا پاکستان تحریک انصاف له هم په دې باندې چې کوم بیان و هغه نو جاري کول پکار وس دا بیانات راځي د پی ټی آی د لیډرشپ لخوا چې دا به بالکل هغه خاتوني خانه لکه د کور یو زنانه به سیاست کې به د هغې هېڅ قسمه رول نه وي نو ټیک ته خان صاحب واده وکړو یو عمران خان وزیر اعظم چې فرست لیډي خو به یې که نه ای به یو ټویټ وکړه ټویټ وس د پارټۍ له طرفه ته دا شیز جاري کړې نو زما په خیال باندې دې ته ضرورت نه او ځینې خلک دا وایي چې باقی د پارټۍ له دا بیان جاري شوی دی نو موږ خو په دې باندې اوس لګېږي چې سم یو کال به واخلو السلام علیکم جی څوک خبرې کوي کم دی نه هلو زموږ لاین کې زما په خیال ښه اوس فیاده بل لاین دا دې دپاره مونږ دا ډېر ضروري دی چې په دې باندې مونږ کالز واخلو که یا خو خلک ستړی شوی دی نه پرون راسې تر دې دمه پورې هر چا میډیا ورځي درته ووایم چې که خیر دی مونږ څو نظر کېدي شي چې لاین کولو خو ځکه چې دا یو بله خبره ده خلکو رایه ډېره بېګا چې د هر څه روان نو ټي وي چینل یې بار ته چې موتې نو هر چا به دا خبره کوله موبایلو کې فیسبوک ټویټر هر یو خبره وه یو ملګري پکې خبره وکړله چې هغه راوانورم یو کس و او ښه زبردست چانس ورته میلاو شو دعا به کوي چې ښه ده چې د پاکستاني قوم له نه هغه ټاپک به مونږ هغه ټاپک به مونږ داسې نه ختمو هسې ما دا خبره کوله چې هغه به هم خوشحالي چې وګوره پاکستاني قوم ته وګوره زمونږ دا هغه مسله ډېره زیاته خطرناکه ده وسیم نه به وکړو ځکه چې دا واده خو لکه ډېر تا ووایي پرسنل خبره ده پرسنل سیز دی دې سره چا څه کار نه دی پکار په موجوده وخت کې ټایمینګ ته چې وګورو الیکشنیر دی او الیکشن به کېږي خلک داسې شتې د هغه سیاسي مخالفین داسې دي چې لکه نن سبا د پاکستان هغه پولیټیکل اټماسفیر هم داسې جوړ شوی دی ماحول هم داسې جوړ شوی دی چې خلک هر لیول ته ځي لکه هر طرف نه تا هیټ کوي عمران خان یو غټې پارټۍ مشر دی وخت کې پاکستان کې غټه پارټي ده ته راته چې سیاست باندې به اثرات دي ګوره مخالفینو ته هم یو موقع میلاو شوه او د پی ټی آی والا کسانو ته د هغې خپل د هغې سره چې کوم هغه جسټیفیکیشن چې د هغې هغه کومه روایتي طریقه ده نو هغه په هغې کې ماشاءالله هغې بلها خودکفیله دي نو زما په خیال زویمه دا دومره ایشو نه دی چې ګنې دا به د سیاست او یا د الیکشن نه پورې به دا راخ کودلی شي او دا به دغه شي البته په دې کې یو بل خطرناک سیز چې دی هغه زویمه چې د هغې ټایمینګ به ډېر میټر کېږي او هغه دی د رحیم خان کتاب که فرض که هغه په دغې ورځو کې راغی نو بیا کیدای شي د هغې اثر هغه اثر په انتخاباتو یا په دغه باندې ولري خو واده دا مسله چې دا نو دا زیات په دې باندې بل فالو اپ کوېسچن به دا ځکه جوړېږي چې دوی ورته تیار دي ځکه چې سیز خو را روان دی ټایمینګ به د هغې ډېر زیات کروشلي
که میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې پس کتاب راغی نه هغه او د هغې اشارې کنایې هم د هغې داسې دي او د دې د طرف نه لکه دغه دا یو داسې ټیکینګ بم دی د پی ټي آی دپاره دې باندې باندې کمنټ اخلم خو اخلي یو وړه شان دمه کتونکو بریک اخلو بریک نه پس راځي کتونکو پروګرام کې تاسو یو وارې بیا هرکلی وایي وسیمه ډومبني بریک نه مونږ تلو هغې نه وړاندې هغه پوښتنه وه زما چې ریحام خان کتاب لیکي خان صاحب یو خو دا دی چې سیاست او خپل ذاتي ژوند دا مونږ خو بظاهره خو پکار هم داسې د اخلاقیات هم دا وایي چې دا به ځان له ځان له پکار دي پاکستان پالیټکس کې داسې نشته دا دې سره تړلي دي پوره یو خبره په هغې کې لږه دغه به مونږ وایو لکه اخلاقیات په هر صورت کې دواړو له به د اخلاقیاتو د دواړو طرفونو نه به د اخلاقیاتو مظاهره کول پکاري خو د هغې هغه اشارې کنایې ما ته داسې ښکاري چې لکه بیګای د پیپل د پارټۍ یو مرکزي مشر وطنګ ویلی شو چې هغه ته یې په ټویټر باندې جواب ورکړی دی هغه ته یې ویلي دي چې لکه مطلب ستا د وجې نه ما دا واده کړی و او په کتاب وګوره په هغې کې به ما دا ذکر هم کړي که نه نو ظاهره خبر د هغې به دغې طرفونو ته هم ځي خو که د عمران خان د ریحام خان د واده ته هغې ته مونږ ګورو هغه کم تیر ورځو ته د واده د هغې ورځو نه بعد چې کوم ژوند و هغې ژوند ته مونږ ګورو نو د ریحام خان دا ګیله وه چې لکه د پارټۍ مشران لکه مطلب زموږ په کورني معاملاتو کې ګوتې وایي نو که هغه ګوتې والې شوي یي لکه څنګه چې هغه وایي زه دا نه وایم چې ګنې رښتیا والې شوي دي خو که والې شوي یي نو ظاهره خبر ده بیا پکې هغه څیزونه هغه یادوي پرسنل ایکسپیرینس هغه شیر کوي کتاب ابه بیا دغه یادوي اوس بله خبره یو کالر اخلو صحیح جی رو رسوک تی مونږ سره کم دی نه سیار بھائی وسیم بھائی ملک تاج خبرې کومه د شیخ جانا د ثوابۍ د سر ملک تاج بھائی په خیر خیر دی ټیک ټاک خیر دی مهرباني دا تاسو د پبلک فورم په ذریعہ باندې د عمران خان ته د خپل د زړه د کومینه په دریم واده باندې مبارکي ورکوم مهرباني بس لږه مبارکي پکې پرېږده کېدی شي څلورم وکړي ګورې او زه مې د خطبه کړي 3 کړي دي الله تعالی دې چې څلور ښځې چې کومې په اسلام کې روا دي چې څلور ودونه وکړي صحیح او تنقیدي خو نه دا خو خبره داسې ده چې دا په دې سوشل میډیا باندې په دا نیټ دا موبایل کې کولاو کوم په دې باندې څوک کوئی دا شاته ورپسې ورسره پر کټي ولاړ دي او څوک کوئی چې یاره د دې خاوند نه چې کوم نه د سره ټیکټ ورکړی دی نو ځان چې دا اخلاقي دغه نه دي په کار داري واده خلک کوي او دغه دی او دومره تنقیدي دغه په نه کول په کار که هرې پارټۍ والی هغه والی الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو خوشحالي نصیب کړي او خدای پاک دې کومینو زما چې چا یو خلک چې درې ضرورت خزي وکړي خدای دغه او خدای پاک دې کومینو زموږ پاکستان ته خیر کړي صحیح یو خبره کومه جی جی دا دغه په لحاظ سره د ټیپیکې په لحاظ سره چې په کار دار چې څه دغه درې خو ودرو کړو او په کار دار چې دلته به نوجوانانو لا او کارخانیو لګي د کې پی کې هم څه غمو کی د کې پی کې د ځوانانو ورته هم په خوشاله مناوي ملک صاحب بس هلته کې ورسره پرویز خټک شته کنه ډیره مننه پرویز خټک صاحب د ځوانانو مسلې حل کوي او ډیر په حد پورې هغه کوشش کوي نن هم په صوبایي اسمبلی کې 3 بلونه پاس شوي دي او بلا نور کارونه هم کړي دي بی آر ټي منصوبې باندې هم کار روان دی سیار رور وایي چې سلور وکړي او ځینې پاکستان په شان یو هم ته نصیب کړي نو څوک چې خلک درې کوي نو بیا پکې څه خو دغه شان بې واده ګرځي نه خو څلور به کوي خو لکه بیا دا دی چې د هغې څلورو دغه هم برابر کړي که نه شرایط چې پکې څه خو دې موږ په اسلام کې ډایرکټ جمپ وهو که نه چې څلورو له وردانګل دي نو څلورو ته خو به ورودانګې خو هغې کې بیا د اسلام کې چې د هغې هغه کوم تنبیه تړلي دی نو هغه به ورسره هم بیا برابرې که نه ښه فیاض لودرا الیکشن وشو بلکې چې څونه بای الیکشن وشو پېښور کې مونږ ورته ووایو چې هغه یو داسې ځای و چې هغې هلته کې هغې NA4 هغه چې ونه هلته کې دي کامیابي ترلاسه کړې خو نور چې څونه بای الیکشن شوي دي هغې کې پنجاب چې کوم دي ټارګېټ ځان ته یې ایښی دی
بیا ورسره داسې پیرالل ډیولپمنټس کېدل چې لکه عمران خان صاحب واده وکړ یا د هغه ذاتي ژوند چې کوم دی نه هغه میدان ته راشي او تا ته نه پکار چې لکه ته نه ګڼې چې لکه دوی ته پکار دي چې داسې لکه کارونه وکړي چې هغه لکه کانټروورسیز ته نه جوړېږي دا واده کړی مو نه دی یو داسې طریقې سره پکار و چې لکه کانټروورسیز چې نه و جوړول پکار لکه څنګه چې د بشراماني کا د خاوند په حق ویل کېږي چې سینټ ټیکټ یې ول ورکړی اوس چې څوک سم وایي نو ځکه چې دې نه مخکې د واده په حق باندې خبرې وشو دې ته انکار وکړو وروسته دا بیا 2 میاشتې پس دروغ کېږي سیاره د عمران خان چې نوې کور ودانه ده د دې خاوند چې کومه د قصه ده ټول خلک په خبر دي په اخلاقي لحاظ باندې او بیا کوم ګورو په سیاسي لحاظ باندې د پی ټی آی لپاره بذات خود یو ډېره خبره وکړو د الیکشن نه بعد دا واده شوی وي او ما څنګه وړاندې وي د پی ټی آی زیاتره چې کوم پوهان دي نو هغوی په دې باندې ګیلمن هم تر حده پورې وو خو بیا د خان صاحب چې کوم فیصله وه نو باقاعده د هغې تایید کولو هغه ډیفینډ کولو بیا دا د هغوی ذمهواري وه په سیاسي میدان کې خان صاحب ته که مونږ وګورو دغه هم وشو او پروپاګانډا چې کوم دی یو خو دا الزام لګوي نورې اپوزیشن ډلې چې کوم په ذاتي حملو شروعات یا بدې ردې ویل نو هغه چې کومې پارټۍ کړې دي هغه د خان صاحب پارټي یادوي چې داسې خلک په هغې کې وو چې هغوی دا سلسله شروع کړه بیا د هغې کاونټر دپاره مختلف قسمه نورو هم وینګ جوړ کړه میډیا کیمپونه جوړ شو نور زیات ډېر ګډوډ کو څنګه چې بس تاسو د ریحام خان خبره کوئ کالر رانه بیا دي السلام علیکم جی السلام علیکم جی رو رسوخ خبرې کوي چرته نه شیر محمد خبرې کوم جی تعالی سکوز دینه جی رو را څنګه الله خیر جی خیر دی شیر محمد صاحب زماره طرف نه د خیبر ټي وي ټول ټیم ته پروډوسر ته تاسو ته ډیر زیات سلامونه او تاسو د قوم ډیر خدمت کوئ جی د عمران خان د واده په نسبت باندې خبره وکړم جی جی چې په دې د عمران خان واده ټیک ته خو دا طریقې کار ماته لږ د مناسب په دې نه ښکاري چې دا ډیره غټه پارټي ویټ کوي بل دا چې د پښتنو کې ډېر غټ اعتماد کړی او زمونږ د پښتون په معاشره کې دا قسمه ودونه او دا دغه لکه خوند نه کوي که نه جي مزه نه کوي لکه مشران خلک دا ډېر بد ګڼي یا په معاشره کې ډېر بد ګڼلی کېږي زه به تاسو ته ورکوټې غوندې قصه وکړم یو کس ویله ګاونډي که ورغلی وي چې ماله کاټ راکړه نو هغه هلک ورته راوتی وي چې یاره زمونږ خو 2 کټونه دي په یو کې زما کور والو نیکه سموي او په بل کې زه زما نیا سموي نو هغه ورته وي چې کاټ راله به راکړه خو دا ترتیب هم بدل کوي نو ودونه جایز دي خو لکه په دې طریقه نه دي چې څومره چاره نکاح ښکلې ښځه وایي ځان له ښځه کې دا د پښتنو په معاشره کې زمونږ دپاره کېدای شي چې پښتنو ته خلک پیغورونه وکړي چې هلکه دغه ماغ لیډر دی او دغه ماغه دغه دی ډېره مهرباني موږ د رور خو پکې څه ډېره عجیبه غوندې کیسه وکړه خو ځه ګوره نه زه به ستا موډ به زه بدل کړم ځکه چې خان صاحب واده وکړو دې نه وړاندې چې کوم واده و نو هغې باندې د خان صاحب خویندې چې هغه پکې اپې خوشحاله هم نه وي اپکې ناست هم نه وي وسیمه نو دې پورې له هم اکه کیسه ده لکه د خان صاحب پکې باقاعده جواب نه دی ورکړ هسې ګورې دا یوه قصه ستاسو کلي هغه دغه مو هغه مریض دی چې ډاکټر صاحب تللی ښه نو لکه خویندو په حواله سره لکه چونکې د هغه فیملي ده ګوره زه تا ته خبره چې زما په خیال دواړو وادونو کې د مشر ورته هم اشاره وکړه وړومبی خبره دا د پی ټي آی کې په دې مخکې ورځو کې د فواد چودري سره د راتګ نه بعد په پی ټي آی کې په ترجمانۍ باندې یو غوبل جوړ شو اته ترجمان نو ورګه دی به د فلاني چپټر ترجمانی دی به د فلاني چپټر ترجمانی نور کله به دا و چې د نیم الحق به د عمران خان ذاتي ترجمانو نیم الحق ایکس وائی زیډ هر څوک چې دی دا ګوره د پارټۍ ایشو نه وه دا د عمران خان ذاتي او ترجمان پکار دی دغه دنګ اون چودري دی پکار دی چې دې ځان له ترجمان کړی وی خو چې هغه د ذاتي دغه یې کولی که نه بله خبره دا ده زموږ خلک ایکسپیکټ کوي داسې مونږ وایو رشته داسې کېږي پکار ده چې حلیمه او دا ټول دواړه خویندې یو ځای شوی وي او تلی وي خیر دی خبره به د دوو هلک او د جینۍ الک او د جینۍ الک او جینۍ له پکې ګورې شاعر ډېر زور ورکو لکه الک او د جینۍ به انډرسټینډینګ خپل ول خو لکه بیا یو طریقه به دا وله چې لکه خویندې لیږلی شوی وي او بیا رشته منظوره شوې ده ګوره زه ته خبره کوم که نه نو دغه باغیتوب چې دی نو بیا دغلته کې بیا د نورو خلکو باغیتوب هم بیا ته برداشت کوې که نه بیا به د باندې هم دغه خبرې کېږي لکه څنګه چې اوس د مشر وختي و یا ترتیبونه بدل کوې که نه نو ګوره
په دې کې بیا دا ده چې طالبه په کار خو دا وله چې ښه مزیداره مړه ښه سیار دوه درې میخې حلالې کړې په بني ګاډه کې روټۍ ورکړی شوی الیکشن را روان دی پښتونخوا نه پکې قافلې راغلې وې خلکو له هړتالونو له به راځو او ډوډۍ او وریجو له به نه راځو نه هړتالونو له به راځو لاکډاون له به راځو او غوښې وریجو له به نه راځو فالوورز دي چې په دریو میخو نه راګرځي ښه ځایه څلور دي ولا حلالې کړې په بېلې بېلې ورځ دي ولا دغه هم پکې مې چې لکه په کار دا و چې په یو طریقه باندې خو زه په دې ځای کې یو بله خبره کوم زه کو دا چرته کې د ډونالډ ټرمپ واده کړی وی نو چې د خان صاحب په هغه ټویټ باندې دا څه ټویټ و لکه په هغې په جواب کې زما په خیال مونږ بل موضوع طرف ته اسیاره یو خبره پای کوم تا چې د دې د خویندو خبره وکړه نو د واده په ورځ باندې دا ویل کېږي چې باقاعده د میسج فارورډ کړی و چې تاسو راشئ نکاح واخله خو هېڅوک هم دا وینه راغلي د ریام خان چې کوم واده و او بیا دا دی نو خاص کر د خویندو د نور خاندان چې په دې کې ګډون نه کول دي نو دا هم یو خبره نه ده د مستقبل لپاره د واده د مستقبل لکه د په دې چونکې ذاتي مسئلې هغه هم کور دی که نه چې کور کې لکه اثر پې غورځېدی شي اثر به ډېر غورځېږي او ریحان خان په کیس کې هم دا خبره کېده په دې کې ګوره لږ غونته وضاحت دا پکار دی شاه صاحب ویل کېږي داسې چې همدا بشرا وه چې دی ورته ویلي ول پیشنګویي ورته کړې وه چې دا ان 154 حلقه چې کوم کله په 2015 کې انتخاباتو جهانګیر ترین هغه لودرا والا انتخابات یې ګټلي ول دی ورته ویلي ول چې دا به ته ګټې یو رنګ به خان صاحب اچولو او خان صاحب اوس هم هغه رنګ اچولی دی لکه زویم چې لکه ګوره دغې څیزونو ته به هم یا ریحان خان هغه ذکر کړی و چې ما ته یې ویلي چې نوم په دې 14 تاریخ نه واده ګورې زه په بل تاریخ نه کوم نو لکه دې څیزونو ته به کتل غواړي دا دومره دغه هم نه دی زما په خیال پکار چې لکه انټرسټینګ چیز به پکې دی چې زه ایډ کم چې لکه تېر ورځو کې د صوبایي اسمبلو د تحلیل کېدو خبرې کېدې نه په هغې حوالې سره یو اخبار لیکلي و چې لکه کنفرم شوی نه و خو لکه چې دې سره کنسلټ شوي وه چونکې د خان صاحب سپریچول لیډر د روحاني پیشوا یې د هغه په داسې امپورټنټ ایشوز کې د هغې نه لازمي ایډوایس اخلي نه د دې ایډوایس ورته دا و چېرې لکه دا د وخت ټیک نه دی لکه پښتونخوا اسمبلي لکه ډیزالف کولو مه کوه منې کړې و د هغې نه باقاعده لکه زما په خیال دا سیز چې دی نو لکه د خان صاحب د دې اوس چې کور ودان هم شوه خو د دې سره لکه تړون ډېر زیات و مې بي چې لکه دا ورته په فیوچر کې د دې په پالیټکس کې ورته یو ډېر مهم رول هم پلی کړي زه به تا نه په دې جواب اخلم خو بریک اخلم سیاسي جوړ توړ ماهران چې دي نو یو امیر مقام ګڼلی کېږي زموږ په صوبه کې یو پرویز خټک صاحب د دې سره دا سپریچول لغه را نه شي که نه بیا به بل سړی سیاست ته پرېږدي بریک اخلم بریک کتونکو اخلو یو بریک نه پس کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی دویم موضوع زمونږ د شمالي وزیرستان ته چې کوم هلته کې د هغه د اوسېدونکي دي هغه آی ډي پیس جوړ شو یا ټي ډي پیس جوړ شو مختلف ملټري اپریشنز کې نو هغې ته به یو کارډ وطن کارډ به ورته ویلی چې هغه به ورته ایشو کېده هغې به هلته خپلو علاقو ته تللی شو تر څو پورې به هغې سره وطن کارډ و مطلب هغې دپاره هغه د دغه وزیرستان ته به هغې به ورته خپله ویزه ویلی چې دا مونږ ته ویزه لګي دغې دپاره هغه ختم کړی شو هغه کوم وطن کارډ سیستم چې دا ختم کړی شو دا اوس ډېر ښه ډیولپمنټ دی دغه دی خلکو دپاره ځکه چې یو آی ډي کارډ چې دی نیشنل آی ډي کارډ هغه د پاکستاني دپاره پوره دی که هغه د پاکستان کمې سیمې ته تلل غواړي نو پکار دی چې هغه دپاره هغه یو ایکسس وي ټول پاکستان ته فیاض یو خو راته دا ووایه چې لکه څونه ښه ډیولپمنټ دی نور هم داسې ډیولپمنټس کېږي یو خو د فاټا ریفارمس په هکله باندې مونږ خبرې وکړو یا د پېښور های کورټ جورسټکشن چې کوم دی هغه ایکسټینډ کېدو خبره وه بیا د سپریم کورټ ایکسټینډ دا پکې دې ډیولپمنټ ته څنګه ګورې دا پکې یو ډیولپمنټ شو سیار لمبې خو چې کوم وطن کارډو د اف ډي ایم ای او نادره دوی چې کوم کمپنسیشن به کېدو د دې په ذریعه به کېدو بیا په جنوبي شمالي وزیرستان اورکزۍ خیبر
او کورم د دې ځینې علاقې وي چې کم خلک په انټري به کېده یا چیک پوسټونو به تېرېده نو دا لازمي شو په خصوصي توګه د جنوبي او شمالي وزیرستان د دې نه بغیر هلته تګ ممکن نه و کو آی ډي کارډ هم درسره و قومي شنن ریکارډ نو په هغې باندې هم دوی نه پرېښودی تا ډومبني کې ووایي چې لکه کمپنسیشن یا چې کوم دوی ته به هغه امداد راشن هغه خو یو ښه خبره ده هغې دپاره کارډ نورو خلکو بیا د دې په ذریعه باندې د آی ډي کارډ نه منله او دا یو داسې بلکې ویزا جوړوله چې علاقه غیر ته ځي او دا یو ویزا ده. جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی روره څوک خبرې هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما د طرف نه دی خیبر والا ټول ټیم ته خاص کر سپیشل تاسو ته ډېر دعا سلامونه. الله علي جان منګورې نه خبرې کوم جی تاسو د واده په باره کې زمونږ د زلمي د خان صاحب په باره کې خبرې اترې دي جی نو مونږ وایي چې زه پرې دې سبا پکې دغه کو ډېره دا ښه پروګرام دی او خبره دا ده چې هغه سره خو خیر خپل ودونو غم دی یوه لاول چې دی راته نو دا خبره کوله جي چې زه به یو نوی پاکستان جوړم بیا یې پکې یو خبره دا وکړه چې زه به یو نوی خوشخبري اورم نو هغې کې خو ده یوه ښځه وکړه نوی پاکستان جوړولو چې هغه واده یې وکړه بیا یې پکې چې هغه پرېښوده چې دا د پاکستان نوې خوشخبري شوه اوس مونږ په خپله لکه مونږ خو اوس نران یو بیا د هغې لپاره ده د بدیاتي الیکشن دپاره دا وکړه چې یاره لکه زه به داسې راشي دومره تبدیلي به راولم چې یاره لکه د ایمېنې ایم پي اے سره به دومره اختیار نه وي او کرپشن به ختم وي په یونین کونسل کې به ضلعو تحصیلونو کې به زه دومره دغه کوم ترقي کارونو دونه پیسې به ورکوم چې 35 لک روپۍ به د یونین کونسل الله زه ورکوم. خان صاحب دغه خبره منلې وه چې بلدیاتي نظام چې کوم دی کې څه کمزورۍ دي او موږ کوشش کوو چې دغه کمزورۍ ختمې کړو د هغې په هکله باندې هغه ویلو چې څنګه قومي سطح باندې نیشنل فاینانس ایوارډ دی لکه د پیسو د بجټ د تقسیم خبره نه هغه چې څنګه په نیشنل لیول باندې نه موږ کوشش کوو چې هغه په پروونشنل لیول باندې هم انټروډیوس کړو هغې کې هغه خان صاحب بلو د خیبر نیوز سره انټرویو و نو هغې کې هغه دغه خاص ذکر وکړو چې دغه به دغه سیسټم چې کوم دی دغه پروونشنل فاینانس ایوارډ چې کوم دی نه دغې په ترو باندې به ډسټرکټس کې ایکول ډسټریبیوشن کیږي د بجټ نو چې څونه دا ګیله کیږي چې یاره یو ډسټرکټ ته کمې پیسې میلاویږي او بل ته د پاپولیشن او د هغې مسلو مسایل باندې به بجټ چې دی نه هغې باندې تقسیم کیږي دا خو پروسس تېرېږي باقي د واده حوالې سره ستاسو خپله رایه وه د هغې په سیمه پښتون لانګ مارچ وشو او ختم شو یو ډېره سکسس سټوري وه او زما په خیال تا ته ښکاري چې دا یې د هغې یو کړی ده که نه د اول نه پلان و ګوره اصل کې هغه مسلې د کم نه چې هغې تېرېدل او هغې ته یو فورم دلته میلاو شو او هغه مسلې خلکو ته راوړې او هغه مسلې داسې وې چې هغې ورته په ترتیب کې واورولې 15 مسلې د هغې وې د پښتون لانګ مارچ والا اوس په هغې کې که ورته اوس مونږ وګورو نو که دا مطلب اوس په نننۍ میاشت کې فیزیبل دي او هغه 1 by 1 ورسره جی او سی سره هغې کېناستل او هغه باقاعده دا ډېر زما په خیال زویم چې دا ډېره ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده د فوج دپاره هم د هغه ځای د خلکو دپاره هم خو زویم چې پرس که دا نن فیزیبل کېدو نو دا د دې جرنې نه یا د دې جلسې نه یا د دې احتجاج نه وړاندې هم ګراونډ چې څه ول نو هغه هم هغه پاتې وو مې بي چې یو اواز شوی نو ورته دا خلک خو چونکې دې ځل لا یو څیز او بله دا د زنګ په پاکستان کې خو هر څیز دپاره به تو پر باقاعده یو جدوجهد به کوي یو احتجاج به کوي نو بیا به تا ته هغه میلاویږي خو بهرحال دغه چې ورته میلاو شو خو په دې کې ګوره یو خبره زه تا ته بله کومه زمونږ د ادارو ناکامي اکثر بیا مونږ راوړو د هغې نه بیا مونږ هر یو انډیویجول د هغې په وجه باندې په نښه کوو اوس نیشنل آیډنټي کارډ دی په هغې باندې زما امیدبار نشته د بل هم نشته او د بل هم نشته د هغې وجه دا ده چې خلکو ځان له فیک جوړ کړي دي مونږ اورو په څومره په زرګونو تاوزنډز شناختي کارډونه ستا د پیښور په نادرا کې په یو څو کاله وشول چې د هغې نه غیب شوي ول هغه د شناختي کارډونو هغه ریکارډ هغه بیا چېرته لاړو جوړ کړي دي افغانستان خلک چې کوم دي هغې جوړ کړي دي دغه دی لکه آی ډي کارډ مسله ده هغه پروسس ټول
چیک کا د هغې کراس چیک کا دوباره چیک کا درې پیرې چیک کا هغه څیز وګوره کنه دا خو نه چې ته پکې خپل زه تا ته هم دغه خبره کوم ستا په کار ده چې دونه انټیلیجنس یې د هر یو کس لکه په فاټا کې خو ظاهره خبره تا ته د هر سړي د هر یو کور پته ده. صحیح ده. کالر در سره جی السلام علیکم. هلو هلو جی رو رسو خبرې کوي چرته نه؟ زه پېښور نه مشتاق خبرې کوم جی مشتاق صاحب. او زه خو همیشه ستاسو په ډېر مزیدار پروګرام کې خپل کال بالکل جی کوشش کوم چې جی مهرباني وکړئ. او خبره م دا پورې کوله چې د خان صاحب په دې واده باندې چې دا خلک دا څنګه تبصرې کوي او دغه کوي که نه جی نو زما خپل ناقص رایه دا ده چې که موږ دا خبرې او دا شیونه پرېږدو دا یو طرف ته کړو او زمونږ د دې خیبر پښتونخوا او د ملک چې څومره ستونزې دي او څومره ډېر ګمبیر مسایل دي او که موږ د خپله توجه لږ اخوا کړو او هغې طرف ته کړو لکه نن هم که تاسو به ډېر ښه خبر یې چې د صوبایي اسامبلۍ اجلاس روانو او هغوی ته چې کوم د بلایند پرسن بالکل هغوی راغلي دي او هلته درنه ورکړې ده او څومره انتهایي د افسوس خبره دا ده چې دننه په دغه کې یو کس هم د هغوی خواله نه دی راغلی چې بهی تاسو په دې حالت کې چې نه صحیح نه نه څه دغه کېږي او د پوره کراچۍ او د پوره پاکستان نه دا خلک راغلي صحیح د ډېره مننه په اسامبلۍ کې د هغې اړو په دې خبره باندې بالکل ستاسو پوینټ مونږ ته راورسېد مشتاق صاحب ډېره مننه ډېره ما همدغه خبره وختي تاسو ته د پروګرام په شروع کې وکړه سیاره چې کو دا دومره دا پرون نه چې دا مونږ لګیا یو کو دا مونږ یو انداز په دې تر باندې مونږ کړی وی په دې تر کې چې دا کم حالت زار دی یا د لکه زه د فاټا خبره کوم په پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خبره کوم د دهشتګردۍ د وجې زموږ معیشت تباه شوی دی نو بیا به دا خلک وایي چې یاره تا خو مطلب ستاسو فوکسډ ایریا ده خو زه چې دا مونږ د تر هم کړی وی نو چې د تر څو ګټه شوی وي دې سره تړلی یو موضوع ده سوات کې پرون احتجاج شوی د چیک پوسټونو خلاف آرمي چیک پوسټونو خلاف شوی د هغې مقصد دا و چې خلکو هلته کې وایي چې دلته کوم چیک پوسټونه دي پای باندې د خلکو لکه ډېر بېعزتي کېږي مختلف طریقو سره هغه ټارچر کېږي په اوږده اوږده کتارونه تکلیف دی خلکو ته د هغې ډېر 2009-10 کې اپریشن شوی دی تر هغې راهسې ټیک دلته کې اوس هم حالات داسې موږ نشو ویلی چې ټیک ټاک حالات چې ډېر زیات ښه دي خو لکه د نورو سیمو په شانتې تقریبا چې څنګه په مردان پېښور او دغه سیمو کې دي نو هم دغه شانتې دي یو خو به د هغې په هکله باندې به درنه کمنټ اخلو ځکه چې هغه ډېر امپورټنټ ډیولپمنټ دی بل دا ده چې چیک پوسټونه لرې شي نو بیا څه داسې پیرل سیسټم پکار لکه پولیس دې خبرې ته اکوپ دی چې کله که بیا هغه شانتې حالات جوړ شي نو هغه هغې سره ډیل کولی شو خو دمه اخلو دمې نه پس به زه ستا دې حوالې سره تپوس کوم کتونکو اخلو یو دمې نه پس راځو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلي فیا د کوشچن مې نه کړی خو لږ به ورسره نور ایډ کړو چې هغوی پرون احتجاج وکړو پته یې دی چې د هغوی چې کوم ډیمانډز وو یا هغوی سره خبرې شوې هغوی په ضد نن ایف آی آر وشو سیار د وطن کارت له خبرو شروع کو دلته لانګ مار دواړه تړلي بالکل د خلکو ګیلې وي هغه نه التمانه لکې دی راله سرکار اسلام آباد ته او ځوانانو په هغې کې نه مختلف پارټیانې وي لکه یوې پارټي مونږ نه شو ویلی دغه ځوانان ناسو او خپل احتجاج یې ریکارډ کړو ټول پاکستان اعلی چارواکو ته وویله نن مونږ ګورو چې هلته وطن کارت ختم شو او د هغې ځای خلک د وزیرستان خلک هم د دې جوګه شو چې په چیک پوسټونو شنې کارت سره لاړ شي
کومه خبره چې د چیک پوسټونو ده که هغه په ملکن ډیویژن سوات کې دي دغه خبره په وزیرستان کې هم ډیره وخت راسېده او په دې حواله باندې مونږ په خبر نیوز باندې څو ریپورټس هم جوړ کړي دي چې دغه هم زمونږ د هیواد خلک دی خو ډیر په چیک پوسټونو باندې چې کمې ناکې لګي یا دغلته چیکینګ کیږي دا ډیر اسان کار دی چې د خلکو دا ګیلې ختمې کړي د هغې لپاره ښه انتظام کیدی شي او د دغه انتظام په وجه باندې خلکو کې چې کم تربګني خورېږي نفرت خورېږي د دغه مخنیوی ضروري دی څنګه چې تا خبره وکړله پرون احتجاج شوی و سوات کې 2 ځایونو کې شوی و نشاط چوک خوځخیل احتجاج یو لوی و موږ په دغه احتجاج کې وکتله چې تعلیم یافته خلکو د مختلف فاټو خلکو مذهبي خلکو هم پکې وو هغوی صرف خپله ګیله ریاست یا سرکار ته رسوله هېڅ قسمه داسې حرکت هغوی نه دی کړی او دغه احتجاج هغوی دغه دی پرامن احتجاج صرف دا غواړي چې ښه په اسانه طریقه باندې لاړ شو اف آی آر ته پکې ضرورت نه کالر مو واخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو خیبر ټي وی ته السلام علیکم شفیشل جی جی هلو جی جی تاسو आवाज را دي خپل خبر را سره شریک عبدالرحمن خبرې کوم ورګزې جنسي انګونه جی رورا او لکه مو اورګزې ایجنسي قوم شیخان سره تعلق ساتو مو لکه قریبا 4 ورځې مخکې د مکه شوي او 2 کسان کې شهیدان شوي جی بالکل او نن څلورمه ورځ کرپي ته قریبا 3-4 هزار کسان کورو کې مصروف دي بیماران دي کورو کې راشن ختم دي ارته ختم دي خلکو ته ډېر مصیبت ډېر تکلیف ته او تاسو ټي په وساست سره او چې د مو پولیټیکل انتظام سره تاسو واضح خبره وکړو دا کرپي وشاته کې چې دا خلک خپل بیماران وبشيرو وي ډېر زیات مصیبت کې اخته دي او بالکل د دې ور په حواله باندې مونږ پرون راسې خبرونه چلو دا ورګزې جنسي کې دغه کرپي یو علاقه ده التي نافذ ده او خلکو ته ډېر مسایل دي پرون راسې مونږ په خپل چینل ته خبرونه ایکسټریم حالات چې کومي سخترین حالاتو کې بیا سخت سټیپونه غشتل پکاري سوات اپریشن شو ډېر وروسته د ټلیفونو کې دا څیزونه بیا لکه دونه شي چې لکه ته معمولي غونډه کې دماکه وشي یا څه داسې بده پېښه وشي هغې نه پس بیا ټوله علاقې خلک تنګین هغې کې بیا نفرت خورېږي او هغه نفرت بیا خطرناک حده پورې پرون چې د سوات خلک راووتل نه د هغې په زړه باندې ډېر وخت نه دا غم پروت و چې کله چې اواز یو کس اوچت کو ټول راووتل نو زما په خیال چې لکه دا خو داسې جینون کنسرن دي چې دا خو هغې ته نه په هغه ټایم باندې چارواکو ته چې یاره بس ټیک دی دا خو ستاسو ډېر جینون کنسرن دي یو زه خو تا ته دغه وایم چې په دغه ټایم کې تدبر پکار دی په دغه ټایم کې دغه پکار دی دغې خلکو دا کم تعلیم یافته کسان راوتي ولو دیو باقاعده دا ویلي دي خلکو ته ویلي دي چې تاسو به سړک بندوئ به نه ځکه چې موږ د سړک بندولو خلاف راوتي یو تاسو به سړک نه بندوئ چاته تکلیف مه رسوئ دا د میچورټي انتها ده لکه دا د میچورټي دا باقاعده په تقریرونو کې ویل شوي لکه د میچورټي د ټولو نه ښه مثال دی او هغې دا هم وایي چې لکه موږ دلته منو ستاسو قربانۍ د فوج قربانۍ منو خپلې قربانۍ هم منو دلته حالات ښه نه ول هغه ټول هر څه په موږ تیر شو خو اوس موږ وایو چې اوس دلته کې چونکې امن راغلی دی او موږ وایو چې یاره تاسو کو د چیک پوسټ دا شمیره ده دا راته راکمه کوي لږ د چیکینګ د عمل چې دی دا راته دغه کوي حالانکې د دې نه وړاندې چې کم و د دې دماکې نه وړاندې حالات دومره نه ول دغه شوي چې ګنې په خلک په سړکونو راوتې وي خو د هغې نه بعد داسې سول دویمه خبره د وزیرستان یا د اورګزو ایجنسۍ د هغې ځای په خلکو کې او د سوات یا د ملکن ډیویژن په خلکو کې زه خو نه ویم ما خو زه یم چې تاسو به پکې هم خلک وایي چې په دې کې فرق دی لکه فرق داسې نه دی چې ګنې په انسانانو کې فرق دی حالاتو کې پر رویو په دغه کې فرق دی ګوره زه تاسو ته خبره کوم که نه زما په خیال دا خبرې سره نه اګري کوم ته مه اګري کوه زه درته دا وایم چې کله د سوات خلک آی ډي پي شول د ملکن ډیویژن خلک آی ډي پي شول د هغې باندې په اسلام آباد کې هر سړی پې دغه کېدو د باجوړ خلک په جلوزو کې هم کې پراته ول غریبانانو چا تپوس هم نه کوم او پرېښوده به نه په دې دغه فرق پکې خلک هم کوي دغه فرق پکې سټیټ هم کوي ګوره د دې فرق د وجې نه چې بیا هغه خبره کوي یا بیا هغه بل طرف ته دي نو بیا به د هغې هم ګیله نه کوي خو زه دغه وایم دغه فرق باندې کوم پوښتنه مې دا ده چې دلته په فیض آباد کې یو کس راغی د یو مذهبي ګوند راغی د هغې مشر ورسره راغی هغه یو اداره داسې پرې نه ښوده د سټیټ خلک د هغه د ټوین سیټیز د دواړو د برغو ښارونو د پنډۍ او د اسلام آباد یو مین ځای راټینګ کړی وه
او هلته هغه کېناست هغه چې په خوله سپکې سپورې راتلی هغه ټول هغه وویلې تر د چیف جسټس پورې هغه سپکې سپورې وویلې هغې پسې هم میډییشن چا وکړه هغه میډییشن له چې کوم خلک رالل نو هم د هغې نه هغه دی کې عام خلک راغلی دی که نه پولیټیکل پارټي خو نه ده نو هغه او دغه خلکو خو بیا هم فرق د دې ته بیا مطلب خو دا دی ګوره هغې چې کوم ناست ول نو هغې ډېر په پرامنه طریقه ناست ول او دلته چې ناست ول نو دلته یې فیض آباد بند کړی و لومبی فرق پکې دغه دی لکه خلکو له پکار وي چې دلته راشي دویمه خبره دا ده دا فیض آباد ته چا راوستي ول د چا پترو باندې را رسېدلي ول دغه چې کوم دی نو دا بیا د هغې نه بعد نور سوالونه دي زه د وختینۍ خبره تا چونکې ډېره په داسې کټ تکړه راله هغه خبره هغه خبره ګوره ما په دې کوله چې لکه د هغې ځای په خلکو په احتجاج هغه ځای کې چې خلک په سړک هم راووتل او د هغې د وزیرستان خلک په اسلام آباده پورې راورسېدل دا په کار دا ده چې مونږ دغې له یو شان توجه ورکړو سیاره زه تا ته ویما زه تا ته د حالاتو سنګیني یادوم چې د هغه ځای خلک چې راووتل په کار دا ده چې دا مسله اوس اډرس شي په دغه ځای باندې ختم شي هماره خبرې مطلب صرف دغه و بالکل 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 ټول غواړي چې لکه هغه مسله حل شو د هغې هم زما په خیال له ټول نه مقصد یو دا دی څنګه خلک دلته راغې پښتانه چې کوم ځوانانو د ټول پاکستان هغوی ته مرسته ملاتړ ترلاسه شو دغه شان سوات کې هم دا مسایل دي په هغې کې زموږ چې کوم ادارې دي نو د هغې خاص کر مشران دي کوشش کول پکار دي چې د دغې خلکو کم تحفظات دي ګیلي دي دا ختم کړي بالکل هغې کې هېڅ شک نشته او د ټولو ښه خبره دا ده چې دا نه د یو سیاسي ګوند نمایندګان دي نه د چا په اشاره باندې کار کوي که دا د چا په اشاره باندې کوي نو داسې پښتانه ځوانان دي هغه مونږ ولیدله چې مختلفو ځایونو بهر ملکونو کې خلک ناست دي هغوی استعمالولو کوشش کوي خو هغوی وایي چې نه زمونږ دا هیواد دی مونږ په دې کې د برابرۍ حقوق غواړو سره ختم د ډېره مننه وسیم او فیاض کتونکو دا زموږ د خپرونې اجازه غواړو الله پامان